د لوی اختر پر رسیدو ننګرهار کې د قربانۍ د څارویو بیې راټیټې شوي. د قربانۍ د څارویو پلورونکي وایي د نورو کلونو په توپیر سږنی کال د څارویو بیې کمې او ټیټې دي. دوی وایي تیرو کلونو کې به له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو ته مالونه صادرېدل چې سږکال یې بهر ته د وړلو مخه نیول شوې ده. شکر الحمدلله پروس کال نه سږکال مال ارزانه ده. پروس کال چې همدغسې غویان په 1 لک نه نیولي تر 1,40,000 پورې وو. اوس دغه غویان د چا بیخي جګې مې 80,000 او 80,000 او دې باندې هم همدا 80,000 خرچه هم کړې. مال ارزانه ده انشاءالله. پروس ګنیز وخت سږکال ارزانه ده. دغه مال اوس په 15,000 دا 2 دانې. په جلال آباد ښار کې د مالونو د پلور منډۍ ته راغلي خلک هم د بیو له کمښت خوښ دي. دوی وایي د نورو کلونو برعکس سږنی کال د لویو او وړو مالونو په بیو کې یو څه کموالی راغلی، خو خلک بیکارۍ ډیر ځپلي دي. پروسه کال چې په اختر کې مال پاکستان ته د پورته ولایتو ته هم ته سږکال نه پاکستان ته ځي نه پورته ځي. په دې خلکو دا مال دلته ولاړ دی. ښه څه وکړي چې منډۍ ته رانوړي کور کې وساتي، په دې نور دومره مصرف راځي. مال خو داسې وجه ده چې کاروبار نه وي نو مال به ارزانه شي، چې کار وي نو مال به ورسره خرچ شي. چې اول دا زه یم چې دغه رقمه ته چې په 10 روپۍ راکړي چې ما سره نه وي زه باید څه کړم. د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته په هیواد کې د بیکارۍ کچه وروسته له هغې زیاته شوه چې سلګونه زره خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د رغنیزو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېدل. خو هیلهمندي شته چې د هرې ورځې په تېرېدو به کارونه سم او د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه راټیټه شي.